او نوجوانانو دیات لرئ دا بیهوده لوبې مه کوئ. که هغه تاش دی او که لډو دی. او زه ډېر افسوس سره ویم، ډېر تعجب سره ویم. پرون بله ورځ ماته یو کس ویله، ویل دلته هلکان دي ویله او هغوی تاش کوي ټوله ورځ او ټوله شپه په دې روژه کې، او وایي چې دا مباح کار دی. خیر دی، دا مباح کار دی، عامه یوه لوبه ده، موږ پې څه جواري خو نه کوو. مال واوه هغه خبره مشهوره ده، وایي ګډون په چیچلو باندې شروع وکړه. اوس عام فساق فجار چې کم په دغه ګیمونو کې مبتلا دي دا مفتیان شول، ګناه کوي، ځان له فتوا هم په خپله باندې ورکوي. تا کم ځای نه ډګري اخیستلې ده، کم ځای نه تا سند اخیستلی دی، ته خو د مانځه په ترجمه نه پوهېږي او ځان له فتوا ورکوي. مباح شی دی، لکه څنګه چې نسواریان هغوی ځان له فتوا ورکوي، یاره نسوار مباح شی دی. او ولې پلاني مولوي صاحب ویلي وایي هغې څه کوئ چې هغې کوي، دا دې نه کوي، دا دې فتوا له ورکړي. زه هغه خو بیا ملا فتوا ورکړې ده، دې کې خو د ملا فتوا هم نشته، په دې کې د دې مفتي اعظم صاحب د دې تاش او د لډو والا د خپله فتوا ده، دې ځان له فتوا ورکوي چې او تاش او لډو خیر دی، مباح شی دی. لا حول ولا قوة الا بالله. نن عام خلک هم مفتیان شول، عام خلک هم مفتیان شول. ګناه کوه، خیر دی، دا جایز د مباح کار دی. بیا به سبا له بله فتوا هم ورکې. شراب څکه خیر دی، سړي طبیعت پې برابرېږي، سړي طبیعت پې برابرېږي، خیر دی، دا هم جایز ده. سود کوه، خیر دی، دواړه جانبین راضي دي. زنا کوه، خیر دی، دواړه جانبین راضي دي. بیا به دا فتوې هم ورکې. تا نه د فتوې اختیار چا درکړی دی چې د فتوې لګې؟ نو موږ وګورو ډېر خلک ای په رمضان کې روژه لنډوي، په تاش باندې، په لډو باندې، په پبجي گیم باندې، په دې شیانو باندې روژې لنډوئ. تاسو زما وروڼو دا معمولي خبرې مه ګڼئ، زمونږ دا خبرې معمولي خبرې مه ګڼئ، زمونږ خپلې خبرې نه دي، دا د الله او د رسول خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي مخکې دور کې هم څه ګیمونه کېدل، لوبې به کېدلې، یو ته به نردشیر وې، شطرنګ به ورته وې، او نور قسمه قسم ګیمونه چې کوم د لډو په شکل باندې، دا زمری چې ورته وایي خلک، د دغې په شکل باندې دا ګیمونه به کېدل. دی په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلي؟ حدیث صحیح مسلم کې راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي من لعب بالنردشیر فکأنما غمس یده فی لحم خنزیر و دمه. چا چې په نردشیر باندې لوبه وکړه، نردشیر دا خاص قسم لوبه ده، پای کې کاڼي او پای ګټ مټ کېږي لکه څنګه چې دا لډو دی. چا چې په نردشیر باندې لوبه وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي گویا کې دې سړي د خنزیر په وینه کې، د خنزیر په غوښه کې خپل لاس ککړ کړه. څومره خطرناکه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم. زما وروڼو خپل رمضان، خپل روجي په دې شیانو باندې مزه یې کوئ. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. اے ایمان والو د الله نه ویریږئ، سبا نن څه تیار کړي دي، فکر وکړئ. الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسې کوئ. وروسته جمله کې څه وي؟ ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مه کېږئ په شان تره خلکو چې الله یې هېر کړی، الله دې خپل ځانونه مې هېر کړه. هسې نه زما وروڼو چې زموږ نه خپل الله خپل ځانونه هېر کړي، واقعي زما نه هېر کړي دي، موږ ته د خپلې فایدې او د خپل نقصان پته هم نشته دی. زما پیده په څه کې ده، زما نقصان په څه کې دی. دا سوچ غواړي یو سړی وکړي چې پبجي کې ما ټوله شپه وکړو، په دې کې ما ته څومره نیکۍ میلاو شوي، څومره روپۍ میلاو شوي، څومره بدن ته طاقت میلاو شو. قسم په الله یو شی هم پکې نشته دی، صرف او صرف زیاده وقت ته وقت ضایع کول دي، مال ضایع کول دي، اخلاق خرابول دي او خپل الله خفه کول دي. صرف او صرف دغه شی پکې نور پکې څه نشته دی.